بے شرما الله ته ګوري، بے حیا الله ته ګوري. دین چې شو ته مسلمانې، تا ته خو شریعت حدود ښوولي دي، تا ته خو شریعت ویلي دي چې تا سره چې قیمتي شی دی هغه دا دین دی. ته نن خپل دین خرڅوې، ته حیا خرڅوې، ته د الله رضا خرڅوې، ته د پیغمبر حدیثونه خرڅوې، ته د قرآن ایتونه خرڅوې. صرف د دنیا د یو معمولی لذت دپاره، معمولی خوند دپاره د هر څه ته خرڅوې. نو داسې وخت به په خلکو باندې راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دین به خرڅ کړي د معمولی دنیا دپاره، بعرض من الدنیا. او ما خو درته هغه یو حدیث ووایي که نه، هغه الفاظ یې څه دي؟ یبیع اقوام دینهم بعرض من الدنیا قلیل. معمولی دنیا باندې به دا بېدینه خپل دین خرڅ کړي.